د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ د کمال بابا خیلو سیمې اوسیدونکو او تجارانو په مالي ملاتړ او اسلامي امارت په همکارۍ د شاوخوا $200,000 په مالي لګښت د جومات او ابتدایي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د مخکې خو یعنې مکتب شته دی د غازي محمد جان خان په نامه باندې لیسه ده ایمو ناخواته ده چې د شپږ سیم په مکتب جوړیږي دا د سلام زوی شفیق نومي خارج کې دی دا شخصي هغه کړی دی چې زه دغه د خلکو دپاره یو خدمت کوم د ولس دپاره د خلکو دپاره. زه تقریبا د $1,10,000 په شاوخوا کې مصارف په نظر کې نیول شوي چې ټول ولس د موږ د کمال بابا خیلو په غاړه اخیستي. مکتب مصارف تقریبا د 70,000 نه تر $80,000 پورې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه د موږ د کلي د شفیق مسیر په نام باندې یو ځوان چې ډېر با استعداده با انرژي او د ولس او د وطن لپاره خیرخواه سړی دی. په دغه پرانیست غونډه کې د یاد ولایت مسؤلینو د سیمې اوسیدونکو او تجارانو د دغه اقدام ستاینه وکړه او د بشپړې همکارۍ ډاډ یې ورکړ. د موږ خپله هم دغه مقصد او هدف ده او دغه امید ده چې څنګه د ولس خدمت همیشه دپاره یعنې څلېرې ساعته د ولس خدمت ما همیشه د خپلو ملګرو ته دا خبره کړې د خپلو ریاستو ته مو دا خبره کړې ولسوالانو ته مو دا خبره کړې چې د ولس په مخ باید د تاسې دروازه خلاص وي. دا چې تاسې تکلیف او زحمت یاستلی سپین ږیریو ځوانانو مشرانو تجارانو د خیریه بنسټ مسؤلینو دغو د الله کور ته اقدام کړی دی. الله غیور ذات دی. الله به د تاسې دنیا او آخرت در جوړ کړي. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسي وګړو تجارانو او خیریه بنسټونو هم د آبادۍ لپاره مټې رانغاړلي دي.